په دنیا کې هر شعور والا انسان په دې هڅه کې دی چې زه څنګه راحت او سکون پیدا کړم. دې راحت او سکون په کور کې موندي د ځان دپاره د یو کور جوړولو هڅه کوي. دلته وزغله دلته وزغله شپه ورځ غلي چې پوښتنه ځینې وکړي بس وایي چې الله یو کور راکړی وای زه به ډېر خوشحاله وای. چې کور لري هغه به د بنګلې پیسو کې، چې بنګله لري هغه به د مارکیټو پیسو کې. د دې فکر دا دی چې دغه راحت او سکون چې کوم دی دا په دې پیسو کې دی، دا په دې دولت کې دی. لیکن واوره که غواړې چې الله پاک جل جلاله تا ته درې شیان درکړي، درې شیان. اول شی دا چې الله پاک تا د هرې تنګۍ څخه خلاص کړي، د هغه تنګۍ څخه د خلاصون لار تا ته وموندي او ته په هغه لار په ذریعه باندې الله پاک تا د دې تنګۍ څخه خلاص کړي، د دې مشکل څخه دې خلاص کړي. دویم دا چې تا د هر غم څخه تا ته نجات درکړي، د هرې پریشانۍ څخه تا ته نجات درکړي. دویم دا. دریم دا او تا ته الله دومره رزق درکړي، دومره دولت درکړي چې ته به ګمان نه کوې. دا غواړې که نه غواړې؟ هرې وی غواړې. ټول به اوس ګوتې پورته کړي چې مولوي صاحب ماته راورشئ ماته راورشئ ماته راورشئ. دا څونه غټه خبره ده چې دې د تنګۍ څخه خلاص، دې د غم او د پریشانۍ څخه خلاص، او هم ورسره دې الله تا ته دومره رزق درکړي چې هغه بالکل خلاصیږي نه او ته ګمان نه کوې د داسې لارې باندې الله پاک ته جل جلاله تا ته رزق اوري. دا څونه غټه خبره. دا په ځغاسته نه کېږي، صحیح د هغه اسباب دي. دا په سوچو فکرو باندې نه کېږي، دا په اقتدار او په کرسي او په چوکۍ نه کېږي. دا په څه شي باندې کېږي؟ روایت واورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار، چا چې د استغفار عمل پر ځان لازم کړي، روزانه استغفار ویل، الله به دته درې نعمتونه ورکړي. یو نعمت دا چې الله به د هرې تنګۍ څخه خلاص، د هرې تنګۍ څخه به الله پاک جل جلاله دې خلاص، د هر مصیبت څخه به الله پاک دې خلاص. دویم ومن کل هم فرجا، الله پاک به د هر مشکل و غم و سختۍ څخه الله پاک جل جلاله دته خلاصون ورکړي، خوشحالي به ورته راوړي. د دنیا کې انسانان څومره پریشانه دي، خاص کر چې هغه د کور په مشکلاتو کې پیسې نه لري، تنګي و مسکنت وي، د کور مرضي وي، د اولادو د بیبیو د دې تاني و پیغور شروع وي، څومره مشکلات کې. لیکن ما ورته وویل اعمال لږ کوئ ورسره، اعمال کې ډېر زیات اثر الله ایښی دی، ډېر اثرات الله پاک ایښی دی. لہذا که څوک پر ځان استغفار لازم کی مطلب ډېر وایي من کل هم فرجا، الله پاک جل جلاله به د هر غم څخه دته نجات ورکړي، د هر خطرناک مشکل څخه به الله د اخلاص کړي. دریم الله پاک جل جلاله ويرزقه من حيث لا يحتسب، د داسې طرف څخه د داسې لارې به دته الله رزق ورکړي چې ده به ګمان هم په هغه لاره کې نه و چې ما ته به الله دونه رزق راکړي. استغفار څه دی؟ استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم. په دعا کې وایي استغفر الله، ای الله زه ګناهګار یم، ما خطا کړې ده، ما وبخښه. دغه ته استغفار وایي. که په عربي نسي زه کولی ای الله ما وبخښه، ای الله زه ګناهګار یم، زه خطاکار یم، زه باغي یم، زه یاغي یم، ای الله ستا نافرماني مې کړې دي، ستا د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع مې نه ده کړې، ته ما وبخښه، زه پر کومه لار ولاړ شم. دغه ته استغفار وایي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله استغفر الله استغفر. دا استغفار دی، دا چې هر سړی د ورځې ډېر وایي الله پاک جل جلاله به په نتیجه کې دته دا درې انعامه ورکړي. دا پر ځان باندې لازم څونه حسن عمل. روان یم استغفر الله استغفر الله. په کاروبار کې ناست ګراک نه راغلی دی، ګراک په انتظار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. په موټر کې روان څوک نه در سره، بجای د دې چې ته سروز واورې، بجای د دې چې خدای نه خسته ګناه وکړې، دا استغفر الله استغفر الله. دا څونه غټه خبره. لہذا کوشش دا کوئ استغفار ډېر کړئ، استغفار ډېر کړئ. دا د زړه زنګ هم ختموي، دا د زړه کې یو قسم خفګان وي. انه لا یغان علی قلبي، نبي علیه السلام وایي زما پر زړه باندې یو وریځ غوندې شي، بیا زه حتی اقول استغفر الله 100 مره، بیا زه 100 وارې استغفار ووایم هغه لرې
نو چې نبی علیه الصلاة والسلام لا د استغفار دومره اهتمام کوي ما او تا دپاره بیخي در ډېر زیات کول ضروري دی ځکه زما او ستا عمل زما او ستا کردار خو ما او تا ته معلوم دی نو استغفار ډېر باید استغفر الله استغفر الله استغفر الله